یو سړی یا یو ښځه غیر محرم سره ګپ شپ لګولی شي او که نشي لګولی. ګران کتونکو، د ښځې دپاره غیر محرم سره خبرې کول دا حرام او ناجایز دي. همدغه رقم یو سړي دپاره غیر محرم ښځې سره خبرې کول دا ناجایز او حرام دي. خو که چېرته حسب ضرورت دوی ته داسې وخت راغی چې د ضرورت په وجه باندې دوی ته خبرې کول جایز وي، لکه څرنګې یو ښځه ده او هغه ډاکټر ته د علاج دپاره لاړه او په هغه ځای کې چې دی ډاکټر نه وي، صرف ډاکټر وي او دغه ښځه چې علاج کوي، نو په دغه دوران کې چې دغه ښځې خبرې کوي نو به حسب ضرورت، یعنې هغومره خبرې چې څومره د دغې ښځې ضرورت دی په هغه ځای کې، دا کول دې دپاره جایز دي. خو د دې نه سوا دې ښځې دپاره ګپ شپ لګول یا په نرمې لهجې سره خبرې کول دا ناجایز او حرام دي. لکه څرنګه الله رب العزت په سورې احزاب کې فرمایلی دي ښځو ته الله رب العزت فرمایي چې که چېرته تاسو پرهیزګاره اوسېدل غواړئ نو تاسو چې کله به حسب ضرورت چا سره خبرې کول غواړئ نو په دغه دوران کې ستاسو دغه خپلې لهجې مه نرموئ، تاسو دغه خپله لهجه سخته او داسې استعمال کې چې په هغه سړي باندې اثر ونه کړي، ځکه چې د یو انسان په زړه کې به نفاق وي او د ستا د نرمې لهجې د وجې نه به هغه زړه کې چې دی تمه پیدا شي او د هغه په زړه کې محبت پیدا شي. نو یعنې یوه ښځه غیر محرم سره خبرې نشي کولی، غیر محرم سره ګپ شپ نشي لګولی، غیر محرم سره هسې مذاق نشي کولی. خو که چېرته ضرورت راغی نو د ضرورت بنا کې الله رب العزت دوی ته واز فرمایلی دی چې تاسو به د ضرورت مطابق خبرې کوئ، خو ستاسو لهجه به سخته وي، په هغې کې به نرموالی نه وي، ځکه هسې نه چې د دې وجې نه فتنه راشي. نو ګرانو کتونکو، غیر محرم سړي دپاره یا غیر محرم ښځې دپاره یو بل سره خبرې کول دا ناجایز او حرام دي.